چې ختم غریب شي دا وطن هر بچه خان شي خوشحال بم زړګی شي او پورا بم ارمان شي خوشحال بم زړګی شي او پورا بم ارمان شي چې هیڅ کله په ژوند بیا څوک په سوال مجبور نشي موړ ستا د خزانو نه د خالق هر انسان شي قدرمن لیدونکو تاسو ګوره چې ډېری خلک راجمع شوي ولې راجمع شوي دوی له موږ نه څه غوښتنه لرله او موږ به څه وکړو دغه به تاسې په همدغه ویډیو کې موږ سره وګورئ صاحب سړی ماش ښه دی ژوند ښه دی ښه جوړی الحمدلله څومره ضرورت و داسې کې د اوبو کاروان صاحب محترم تاسو نه اول زه ډېره مننه کوم چې موږ سره مو دا احساس او درد شریک کړلو کاروان صاحب دلته خو د اوبو ډېر ضرورت و ویلې چې دغه د کوریزو د عجیب ارام کلی په نوم دا یو جومات چې ده دا یو داسې یو مرکز ده که نه دا د کومې ولسوالۍ مربوط کېږي دا د صبرۍ ولسوالۍ مربوط ده دلته په اکثره په اخترونو کې د قومي غونډې مشکلات یو خو دا دلته دا ضرورت ده چې مقصد دا چې دا اوبو سیستم نه و او دا ستونزه حل کوي بل دویم دلته موږ سره دلته 28 کوره یو چې دا کې اکثره موږ سره نورو ځایونه موسیات دلته پروته دي هغه په ډېر لرې واټن د اوبو نشتوالي په وجه تقریبا یو نیم 2 کیلومتره ماشومان یې ځینې اوبه وړي او دلته مقصد دا چې خوږ دی پوره نو دا ډېره غوټه ستونزه وه چې دا دلته دا څه وواله شي نو دا به د کاروان صاحب او د خیریه بنسټ د ملګرو نه او دا موږ ډېره مننه کوو چې دغه ستونزه دلته د خلک راټول شوي دي دا ټول د خپل ضرورت احساس توسي ته ښیي چې دلته دومره ضرورت ده ډېره مننه خوشحال اوسئ سلامت اوسئ محترمه څومره ضرورت و داسې کې د اوبو کاروان صاحب محترم تاسو نه ډېره مننه کوم د کاروان خیریه بنسټ نه د هغې دویم نفرو د خبرو په تایید زه یم چې هغه بېوزله هغه بېځایه شوي مهاجر چې موږ ته راغلي دي هغه په کورونو کې څګونې نه لري باید د هغې نه هغه خلک استفاده وکړي خپله د نفوسي توسي ویډیو له لارې نه وکړئ قدرمن لیدونکو تاسې د همدغې سیمې کلیوالو خبرې واورېدلې دغه مسجد چې تاسې یې ګورئ هر څه یې جوړ دي اوس پکې رنګه مخته ده خو متاسفانه چې تر اوسه پورې صحي اوبه څه نه درلودله اوبه یې نه درلودلې نو الحمدلله اوس به ورته کار شروع کېږي اوس به دلته عملي کار شروع کېږي د دې لپاره به د صحي اوبو څاه جوړېږي لیدونکو یو څه چې ما ډېر ځوروي هغه زموږ هغه کوچني ماشومان چې بشکې په لاس یې اخیستې وي لږ ځایونه اوبه راوړي زموږ ستاسو هغه خویندې چې په سر باندې بشکې راوړي زموږ تاسې هغه مورګانې چې په سپین سر موږ ته اوبه راوړي ما ډېر ځوروي راځئ چې داسې مستحقو ځایونو کې د صحي اوبو څاګان جوړ کړو تر څو زموږ تاسو هغه ماشومان زموږ تاسو هغه خویندې زموږ تاسو هغه مورګانې چې موږ ته څومره ډېر تکلیفونه یې ایستلي دي هغوی دپاره د صحي اوبو څاه جوړ کړو د دغې ستونزې نه یې خلاص کړو دوامداره یې خلاص کړو دغه یو دوامداره کار دی راځئ په دې کې موږ سره ګډون وکړئ لکه څنګه چې تاسو دغه مسجد ګورئ دغسې ډېری نور ځایونه هم موږ سره شته چې موږ نه غوښتنې کېږي خو متاسفانه چې هغه امکاناتو په کتو دوی ته رسېدګي نه شو کولی له همدغو کلیوال نه یې اورو چې څه غواړي له موږ نه تاسې څه غواړئ کلي دپاره اوبه غواړئ اوبه به انشاءالله شروع شي یاقوت او زمرد هر تخت بیابان شي خوشحال بم زړګی شي او پورا بم ارمان شي خوشحال بم زړګی شي او پورا بم ارمان شي چې ختم غریب شي دا وطن هر بچه خان شي خوشحال بم زړګی شي او پورا بم ارمان شي خوشحال بم زړګی شي او پورا بم ارمان شي د هر ظالم عاصب لسونه خوا څرمېږي
چې ختم ټول زمکه ناصب او ظالمان شي خوشحال به زړګی شي او پورا به ارمان شي خوشحال به زړګی شي او پورا به ارمان شي چې ختم غریب شي دا وطن هر بچه خان شي خوشحال به زړګی شي او پورا به ارمان شي خوشحال به زړګی شي او پورا به ارمان شي آباد او سمسور چې بیا دا خړې کوڅې الحمدلله دغه د کاره تر دغه ځای راورسېدو چې د یو صحي اوبو څخه جوړ شو اوبه یې واچولې هغه چا چې همکاري کړې مرسته کړې بیا هم ځانګړې مننه اوبه تر ټولو بهترینه صدقه ده دا اوبه به وي موږ به نه وو کاري صاحب څه څو خبرې کوو چې دا د دې اوبو څومره ضرورت و څومره ستونزې وي څومره مشکلات وي د سره یې څو خبرې کوو کاري صاحب محترم دغه د الحمدلله د صحي اوبو څخه اماده شولو څومره ضرورت و په دغه ساحه کې داسې کنه ډېر ضرورت و ځکه چې داسې کنه پام نه و داسې موږ د اوبو ضرورت و ډېر ځکه چې جومات کې به نوست وو سبق مې یالو اوبه به نه وې خون ته مو غوږونه ورکولو چې اوبه روبو سه وړو کوته قدر لیدونکو د کاري صاحب خبرې تاسې واورېدلې دلته د اوبو ډېر ضرورت و وایي کله به چې میلمانه راغلل یا به ځینې خلک راغلل دوستان به راغلل کله به چې لمنځونه کول د اودسو دپاره به دلته د اوبه نه وې بیا به مونږ کورونو ته غږونه کول چې کور نه اوبه راوړئ تر څو اودس وکړي بیا لمونځ وکړي ماشاءالله څومره بهترین کار وشو څومره یو بهترین ځای دغه چې دلته بیخي یو ښایسته د الله کور موجود و ښایسته مسجد موجود و خو د صحي اوبو څخه دلته نه وه تاسې به قدرمن لیدونکو مخامخ ګورئ چې ښایسته مسجد دی او ښکلی مسجد دی خو وایي بې اوبو ژوند ناممکنه ده رښتیا هم چې دا ټوله دنیا آباده ده په اوبو باندې آباده ده اوبو ځکه یو بهترینه صدقه ده چې د دې نه هر څه استفاده کوي که دغه ونې دي بوټي دي او حیوانات دي نباتات دي انسانان هر څوک د دې نه استفاده کوي بیا هم هغه چا چې موږ سره همکاري کړي او مرسته یې کړي موږ هم تر اخري حده کوشش کړی چې مستحق ځای کې د صحي اوبو څخه جوړ کړو تاسو خپله د دوی د خولې د کلیوالو له خولې او کاري صاحب له خولې واورېدئ چې څومره مستحق ځای و داسې ډېر نوره ځایونه هم شته راځئ موږ سره په هغه ځای کې برخه واخلئ صدقه یې جاریه ده دا به ټول عمر وي او موږ داسې به نه وو نو دا خپرونه نور همدلته پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم